الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت بتوفيق سرا من د کتاب عمدة الأحکام نه د منځه مسائل بیانول. د منځه په مسائلو کې هغه مسلې چې د اختر د منځه سره تعلق ساتي د هغې وضاحت شوی. اکثر مسلې د اختر د منځه هغه ښه تفصیلي بیان شوی. بیا د هغې نه بعد مؤلف باب راوړی د بابو صلاة الکسوف. هغه مونځ صلاة الکسوف هغه مونځ ته ویل کېږي چې کله نور یا سپوږمۍ تندر ونیسي نو دغه ټیم کې مونځ کول دې ته په عربۍ کې الکسوف ویل کېږي، صلاة الکسوف. موږ بعض ابتدایي خبرې بیان کړې وي چې دا کسوف څه ته وایي. دا نور او دا سپوږمۍ دې لره ولې تندر نیسي؟ نو موږ وی د هغې دوه وجې دي. یو وجه حسي ده چې هغه بیان شوې وه. یو شرعي وجه د هغه دا چې الله رب العزت په دې سره د خپل بندګان یری. الله رب العزت د خپل بندګان یری ځکه کله چې دی په نور کې توروالی راشي، کله په سپوږمۍ کې راشي او رڼا د هغې یا سیسه ختم شي یا پوره رڼا ختم شي، په دې سره الله رب العزت د خپل بندگان یری. او د دې تفصیل را روان دی. موږ یو حدیث ذکر کړی د عایشه رضی الله عنها، او حدیث بیا ووایو. هغه وایي ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر نور چې دی نو هغه تور شوی. موږ پښتانه چې وایي تندر نیولی او دا واقعه د هغه په ژوند کې یو پیر راغلی دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر راغلی دی. وجه ذکر شوی وه. که اوس څوک وایي چې الله رب العزت په دې خپل بندګان یری، نو خو د نیکانو خلکو زمانه وه. په هغه ټیم کې ولې داسې کېدو؟ دا د دې دپاره چې د امت زده کړي که چېرته داسې حالات راشي نو دوی به څه کوي. د دې دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې الله رب العزت دا واقعه را پیښه کړې وه. وی فبعث منادیا ینادي. رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولیږو چې ته لاړ شه اواز وکړه الصلاة جامعه. مونځ د جمع سره کېدو واله دی. نو دلته موږ دا مسله ذکر کړې وه چې د کسوف او د خسوف مونځ چې کله نور تور شي یا سپوږمۍ توره شي نو په داسې ټیم کې چې کوم مونځ کېږي د هغې دپاره اذان او اقامت نشته. د هغې دپاره صرف دا اعلان دی چې مونځ د جمع سره دی چې خلک خبر شي راشي. فاجتمعوا نو خلک راجمع شو. وتقدم او رسول صلی الله علیه وسلم مخکې شو. فکبر وصلى 4 رکعات فی رکعتین. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو او 2 رکعاته مونځ یې وکړو او په هر رکعت کې 2 رکوګانې وکړې و 4 سجدات او 4 سجدې. یعنې سجدې هغه شان وکړې څنګه چې موږ کوو. په هر رکعت کې 2 سجدې، خو رکوګانې پکې زیاتې کړې. نو په هر رکعت کې 100 رکوګانې شوې، 2 رکوګانې. دې باندې موږ مسله ختمه کړې وه. یو مسله موږ دغه ذکر کړې وه چې د کسوف د منځه دپاره اذان او اقامت نشتی، د هغې دپاره اعلان دی. دویمه مسله ورسره دا یاده کوي چې مستحب طریقه وغوره هغه دا ده چې د کسوف مونځ به په جومات کې کېږي. او دلیل پې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې کړی. او امام بخاري رحمه الله په دې مسله باندې باب راوړی دی، باب صلاة الکسوف فی المسجد. باب دی په بیان د دې مسله کې چې د کسوف مونځ په جومات کې کېږي. او که چېرته د دې بهر کول غوره وی نو عیدګاه خو هسې هم نږدې وه. رسول صلی الله علیه وسلم د عیدګاه د منځه لپاره به د اختر د منځه لپاره به عیدګاه ته وتو.
جنازې به بهر کولی. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم به د استسقا مونځ دغه مسله را روانه باران غوښتو لپاره چې مونځ هغه به په عیدګاه کې کو. نو که چېرته د دې په عیدګاه کې کول وی په کولوزي کې نو رسول الله وسلم به بهر کړی او هغه جومات کې وکړو. او بهر کول هم روا دي چې ناروا دي، خو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم دا ده چې هغه جومات کې کړی دا مونځ. اوس د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابو مسعود عقبه ابن عمرو الانصاري البدري رضی الله عنه. دا د ابو مسعود یو دی ګوره عبدالله ابن مسعود هغه جدا صحابي دا جدا دی. هغه ابن مسعود دی د مسعود زوی دی، عبدالله نوم دی د مسعود زوی دی. او دا دی ابو مسعود دا د مسعود پلار دی. خپل نوم یې عقبه دی، انصاري و د مدینې اوسېدونکی و، بدري و د بدر په غزا کې هم شریک شوی. او صحابه کرامو کې چې کم صحابه کرام د بدر په غزا کې شریک شوي دي هغه د هغو نه غوره دي کم چې نه دي شریک شوي. نو ځکه د بعضو صحابه کرامو د نوم سره دا لقب راځي البدري، نسبت یې دغې ته کېږي ځکه چې دا یو شرف او عزت دی. په هغه وخت کې اسلام کمزوری و، مسلمانان کمزوري او په دغه سختو حالاتو کې چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم سره تللی دی او په دغه غزا کې شریک شوی دی د هغه یو ځان له فضیلت دی. دغه شان د بدر والو دا فضیلت د بل چا نشتی، د هغوی دی چې الله رب العزت ته طرف نه هغوی ته اعلان شوی دی تاسو چې نن نه بعد څه کوئ الله وایي ما بخښلی. نو دا د دوی خاص فضیلت دی. یو پکې دا صحابي دی هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه. دی کله کړې وه؟ دی کله چې دا 2 رکعته وکړو په دې پسې خطبه کړې وه او دا مسله هم را روانه ده. زموږ نه دا مونځ ولې پاتې دی؟ زمونږ نه دا مونځ ولې پاتې دی؟ د هغې یو څو وجې دي. یو زمونږ کم علمي مونږ ته دې مسلې پته نشته، بلکې دا دلته چې کم مسافر دي د بعضو نه پکې دا خبره اورېدی شوې ده چې کله نور یا سپوږمۍ توره شي جوماتونو کې مونځ کېږي نو دوی ته یو قسم مسخره جوړه کړي یاره د دوی هم څه کار نشته بس دغه مونځونه کوي. نو دلته دې د دې مسلې نه دی خبر، دوی خو په صحیح طریقه روان دي ځکه چې الله رب العزت دومره غټه نښه وښوه د خپل قدرت او د یېرې خبره ده چې داسې نه د الله عذابونه رانشي. دې ټیم کې سړی جومات ته ځي مونځ کوي، دا د پیغمبر طریقه ده. نو دا د عربو د ځان نه جوړه کړی شوې طریقه نه ده ګورئ. او نه الله رب العزت زمونږ دپاره معیار عرب ګرځولی چې عرب څه کار کوي دا به دیني، چې عرب یې نه کوي دا به دین نه. او نه عجم، نه د عجمو خبره چلیږي چې عجم چې څه کار کوي دا به دیني، پښتانه چې څه کار کوي هغه به دیني، چې عجم یې نه کوي هغه به دین نه. دا خبرې ټولې پالتو خبرې. لنډه خبره دا ده چې څه الله او د الله رسول ویلي هغه به دیني او چې څه هغوی نه یې بیان کړي او دین کې نشته هغه به دین نه وي، که هر څوک یې کوي، که عرب یې کوي او که عجم یې کوي. داسې د عربو د نیکه دین نه دی. چېرې عربو پکې د ځان نه مونځ زیات کړی دی. عرب څنګه مونځ زیاتولی شي؟ او که زیات کړی وی نو بیا طریقه دا ده چې په دې به رد کېږي چېرې دا کار ناروا دی، دا په شریعت کې نوي مسله راووته. دا مونځ په حرمینو کې هم کېږي، چې تاسو به لیدلی که نه به لیدلی، حرمینو کې هم دا مونځ کېږي. نو څنګه یو کار کېږي او هغه په دین کې نشته؟ نو یو خو زمونږ کم علمي ده، دویم موږ دې خبرو خراب کړي وو. زمونږ مذهب، زمونږ علاقه، زمونږ مولا، زمونږ کتاب. لکه اوس دې ځای کې پوره باب په دې عنوان دی چې صلات الکسوف. بیا حدیثونه راوړي د صحیح بخاري صحیح مسلم نه. موږ دا ټول حدیثونه پرېږدو او دا خبره مو راټینګه کړې ده زمونږ پلار نیکه، زمونږ مذهب، زمونږ مولا، زمونږ کتاب. آخر زمونږ کم کتاب دی چې قرآن او حدیث زمونږ کتاب نشي، بل زمونږ کم کتاب دی. بیا د یو مسلمان سره خو دغه 2 کتابونه دي، نو څه قرآن او حدیث، دریم بل کم ځای کې دی. که یو سړی وي چې د پلاني عالم کتاب، د پلاني عالم چې کتاب لیکي نو د دغه قرآن او د حدیث ته وضاحت دپاره لیکي، هغه نوی کتاب نشي لیکلی. هغه به هم دغه مسلې واضحه کوي، د الله او د الله د رسول خبرې به بیانوي، د صحابه کرامو طریقه به بیانوي. موږ ته به نوی دین نه ښیي. د عالم دا کار نه چې دی به نوی دین بیانوي، د عالم کار دا دی چې دی به دین بیانوي، نوی دین نه، دی به دین بیانوي او دین قرآن او حدیث ته ویل کېږي. لکه اوس زما مولا ستا مولا
د یو مسلې نه خبر نه وي، د هغې به دا مطلب نه چې دا مسله په دین کې نشته. لنډ د هغې جواب دا دی چې دته پته نشته، خبره ختمه شو. زه اوس تاسو دلته درسونه کوم، یو مسله ما بیان نه کړه، ما ته معلومه نه ده، ما ته یاده نه ده. انسان یم زه خپل دا منم چې زه کمزوری یم، یو مسله ما ته یاده نه ده، ما تاسو ته بیان نه کړه. سبا له یو کس تاسو ته ووایي چې یاره دا مسله داسې داسې ده، قرآن او حدیث کې راغلې ده او دلیل یې بېرته وکړو، ته به ورته څه وایي چې نه موږ ته خو درس کې نه ده ښوولی. چې چا د ته مسله وښو او دلیل یې بېرته وښو، نو دا مسله بیا څه ده؟ دا صحیح مسله ده، په دې به عمل کې. دلته به دا کیسې نه کوي چې زما مذهب څه وایي او زما کتاب. مذهب زموږ الحمدلله اسلام دی، کتابونه زموږ دغه قرآن او صحیح حدیثونه دي. علماو چې کوم کتابونه لیکلي دي، هغه کتابونه د قرآن او د حدیث ته وضاحت لپاره دي. یوه دویمه هغه انسانان دي، او دا خبره الله په قرآن کې کړې ده، وایي که دا قرآن د الله نه علاوه د بل چا کتاب و، په دې کې به ډېرې غلطیانې وي. دا د الله خبره ده. که دا قرآن څنګه چې دا مشرکان وایي چې دا د انسان خبرې دي او دا د الله کتاب نه دی، که چېرته دا د الله کتاب نه وي نو په دې کې به څه دی؟ په دې کې به غلطیانې وي. مطلب دا چې د ځمکې په دې مخ هر انسان چې لیکل کوي نو دی پکې خطا کیدی شي، د ده نه خطا کیدی شي. نو موږ به د علماو کتابونو له د قرآن او حدیث مرتبه نه ورکوو. هغه عالم دی، قرآن وحی ده، حدیث وحی ده، وحی کې غلطي نه راځي. خو څوک چې د دې وحی وضاحت کوي او عالم لګیا دی، کمزوری دی، کیدی شي یو ځای کې قلم وښویږي، کیدی شي کې خپه وښویږي. نو موږ به څه کوو؟ د هغه په غلطۍ پسې به رواني یو؟ نه، د هغه غلطي به موږ پرېږدو سره د احترام. نو ځکه دا مونږ زموږ طرفونو ته نه کېږي، د کم علمۍ د لاسه او د دې خبرو د لاسه چې زموږ مولا او زموږ مذهب او زموږ کتاب. لکه حرمینو کې یو مونځ کېږي، اخر ستا کوم مذهب دی چې هغه نه کېږي بهګې دا مونځ؟ او که چېرته یو عالم دا مسله ذکر کړې هم ده پخوانو علماو کې، چېرې دا مونځ نشتي، نو هغه ته دا حدیثونه نه دي رسېدلي. بس لنډه خبره. نو که هغه الله ته مخامخ شو، الله خو به عذر قبول کړي، ځکه چې هغه ته حدیث نه دی رسېدلی. خو زما او ستا عذر الله قبلوي؟ نه قبلوي. موږ ته خو مسله راورسېده. دلته یو کس به دا ووایي، دا ډېر دا د جهالت اعتراض دی. ښه نو دومره غټ عالم ته حدیث نه ورسېدلی، موږ ته راورسېدو. نو یاده که دا مسله پخوا دا کتابونه داسې نه وو راجمع کړی شوي څنګه چې اوس دي. پخوا دا انټرنیټ یې نه وي، دا ټکنالوژي نه وه. په عراق کې به یو عالم اوسېدو، هغه ته به حدیثونه یادو. په سوریه شام کې به بل عالم اوسېدو، هغه ته به څه حدیثونه یادو. کله به ده ته د هغه نه ډېر یادو، کله به ده ته ډېر یادو. نو بعض به ده ته نه وو یاد، بعض به هغه ته نه وو یاد. یو بل لیدلي نه دي، حدیثونه په کتابونو کې را جمع شوي لا نه دي. نو په دې کې که دې عالم له به مسله راله، اته به هغه حدیث نه وو یاد، هغه به د هغې په رڼا کې جواب ورکړو. نو خو معذوره ده، هغه ته خو حدیث نه یې رسېدلی، خو ما تا ته خو راورسېد که نه. نن سبا په دې وړوکي میموري کارډ کې په زرګاو کتابونه ته ور اچولی شي، په زرګاو کتابونه چې هغه مکتبه کې داسې نه راځي، غټه مکتبه. دا کتابونه تاسو دومره پراته دي، دا د پخوانو علماو سره په یو ځای داسې نه وو. لکه چې په هغه وخت کې آلات د لیکلو ډېر نه وو، یو بل سره میلاوېده اسان نه وو، ټکنالوژي نه وه، ترقي نه وه. نو هغوی معذوره دي که چاته یو حدیث نه دی رسېدلی. خو که ما او تا ته راورسېدو، موږ به څه کوو؟ موږ به پرې عمل کوو، ځکه چې موږ ته خو راورسېدو. نو دې ځکه اوس دی څه وایي؟ وایي رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو، د مانځه نه بعد یې موږ ته دا ووایي او د دې خطبې مسله به بیانو. ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله. نور او سپوږمۍ د الله د قدرت په نښو کې دوه غټې نښې دي. نور او سپوږمۍ د الله د قدرت په نښو کې څه دي؟ دوه غټې نښې دي. یخوف الله بهما عباده. الله رب العزت په دې سره یری خپل بندگان. دا وجه یاده کړئ. او قرآن کې الله دا خبره کړې ده په سورة بني اسرائیل کې، وما نرسل بالآیات الا تخویفا. او زه چې دا نښې راښکاره کوم که نه، الله وایي نو زه پرې د خپل بندګان یروم. او دا د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ یری. ځکه الله داسې هم کولی شي چې بغیر زموږ د یرولو نه په موږ باندې عذاب راولي.
بغیر موږ له د موقع راکولو نه الله رب العزت موږ راونیسي. کولی شي که نه شي کولی شي، خو بیا موږ یری واپس شه مه کوه، مرګ را روان دی، قیامت را روان دی، قبر دی، آخرت دی، مه کوه. دا د الله رحم دی په موږ باندې. خو چې هوښیار دینداره بنده د الله وي نو هغه به د دې نه عبرت والي. یعنې بعض خو پورې مسخري شروع کړي، زلزله به راشي دوی به ترې لطیفې جوړې کړي. لکه زلزله څومره د الله د قدرت غټه نښه ده، بې شماره خلک به پکې مړه شي، کورونه پکې تباه شي، کلي پکې پوره تباه شي، دی به ترې لطیفه جوړه کړي. طوفان به راشي، سخته سیلۍ به راشي، داسې سیلۍ چې دا ونې د ځان سره وباسي، دی به وایي دا د علاقې موسم داسې دی. نو صحیح د دې علاقې موسم داسې دی، خو ولې داسې کېږي؟ الله موته یری. او حدیث خو به تاسو ته یاد دي چې کله به تیزه سیلۍ چلېده، څه چل به کېدو؟ عایشه رضی الله عنها څه وایي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم به څه کیفیت و؟ جواب دی د مخ رنګ به بدل شو او دننه به تو بهر ته به راوتو، دغه شان چې کله به وریځې ولیدې تورې، دا هغه انسان دی چې الله رب العزت ورته هر څه معاف کړي دي او په هغه د یره راځي، په موت یره نه راځي. چې کله تیزه سیلۍ راشي، طوفان راشي، سیلاب راشي، زلزلې راشي، نور تور شي، سپوږمۍ توره شي، موږ بیا هم په هغه ښه په خپل ژوند کې ورننوتي ووایو دا د علاقې موسم داسې دی. دا نښه د دې ده چې زموږ زړونه هغه سخت شوي دي. رسول صلی الله علیه وسلم دلته وایي یخوف الله بهما عباده، الله په خپل بندگان یری. بیا وایي وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته. او دا یاده کوي چې نور او سپوږمۍ نه د چا د مرګ د لاسه تورېږي، نه د چا د ژوند د لاسه تورېږي. سوال دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په خطبه کې دا خبره ولې کوله؟ دې ته څه ضرورت؟ اصل کې رد کوو د جاهلیت په یو نظریه باندې. د جاهلیت په زمانه کې دا عقیده وه او دا نظریه وه چې نور او سپوږمۍ هله تورېږي چې یو غټ سړی یا پیدا شي یا یو غټ سړی مړ شي. نو چې غټ سړی مړ شي نو یا نور تورېږي یا سپوږمۍ، غټ سړی پیدا شو نو یا نور تورېږي یا سپوږمۍ. رسول الله وسلم په دې خبره باندې رد وکړو. او سبحان الله صحیح بخاري صحیح مسلم کې یو حدیث دی، مغیره بن شعبه رضی الله عنه وی په کومه ورځ چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی هم په هغه ورځ ابراهیم مړ شوی. ابراهیم د رسول صلی الله علیه وسلم زوی هغه مړ شوی. فقال الناس کشفت الشمس لموت ابراهیم. خلکو چغې کړې وګوره وی ابراهیم مړ شو نور تور شو. ابراهیم مړ شو نور تور شو. هغه نظریه ښه پخې ده چې وګوره جاهلیت چې کومې خبرې وي هغه صحیح دي. نن ګوره نور تور شو ولې؟ ځکه چې ابراهیم مړ شوی دی، د پیغمبر زوی دی، لوی سړی، غټ سړی مړ شوی دی، غټ انسان مړ شوی. رسول الله وسلم په هغې باندې رد وکړو. او دا بعض کارونه الله ولې کوي؟ د دې دپاره یې کوي. ګوره په دقه ورځ الله نور تور کو او په دقه ورځ یې ابراهیم مړ کو چې پیغمبر د دې خبرې وضاحت وکړي. لکه ګوره رسول صلی الله علیه وسلم زید ته زوی ویلی و، وی دا زما زوی دی. او پوښا داسې وه چې چا ته به دې زوی ووي هغه به زوی شو، بلکل به داسې شمارلی کېدو لکه کوم زوی چې تا نه پیدا دی. بیا د زید واده زینب سره وشو چې هغه ته په نسب کې هم زوروره وه، نوره ته هم اوچته وه، هغې ده سره ګزاره نه کېده. اخر دا چې زید رضی الله عنه هغې رسي چل وکړو، طلاق یې ورکړو. الله پیغمبر ته ووایي ته اوس د دې زینب سره واده وکړه. خیال هم دی که نه؟ نو یو طرف ته زید ته زوی ویلی دی او په جاهلیت کې چې به ته زوی وي نو بیا خو به زوی شمارلی کېدو. اوس زینب د هغه ښځه وه نو دا څه شوه؟ انګور شو د هغوی د نظریې مطابق. الله پیغمبر ته تو سره واده وکړه چې دا خلک پوه شي په دې مسله باندې چې که چېرته ته چاته زوی وي نو په دې څوک زوی کېږي نه. ځکه که د ده نه زوی جوړېدی نو بیا به د ده د طلاقې شوې ښځې سره نکاح روا وي؟ نه به وي روا. زوی چې
ستا نه چې کوم زوی پیدا دی که نه دی چې د کمې جنۍ سره واده وکړي که طلاق یې هم کړي که دی ته مړ هم شي خو سخر له نه دي جایز چې د هغې سره نکاح وکړي دا د همیشه دپاره په ده حرامه شوه د همیشه دپاره نو الله رب العزت بعض کارونه دې دپاره کوي چې دا خلک په دې مسله څه شي پوه شي هم په دقه ورځ نور تور شو په دقه ورځ ابراهیم مړ شو نو پیغمبر وضاحت وکړو وی یاده کوي دا خبره د نور د تورېدو د سپوږمۍ د تورېدو نه د چا د مرګ سره کار شتي نه د چا د ژوند سره کار شتي په دې سره الله بندګان یری او دلته یو فایده زموږ علماو له پکار دي زموږ مقررینو له پکار دي چې دقه شان موږ ته هره مسله واضح کړي هغه غلطه نظریه چې کومه زموږ جوړه شوې ده یا زموږ د مشرانو د کم علمۍ د لاسه پکار ده چې موږ ته ووایي چې دا نظریه غلطه ده دا مسله غلطه ده ډېرې داسې قسمه نظریې زموږ دي ګورئ که زموږ د خلکو نظریې دي ولټولې واقعي ډېرې غلطې مسلې به ته پکې پیدا شي نو پکار ده د عالم دا ذمهواري ده چې دی دا مسلې څه کړي واضحه کړي دا به نه وي چې خلک به څه وایي دلته اوس د جاهلیت دغه نظریه را روانه ده رسول الله وسلم دې ته سوچ نه دی کړی چې خلک به څه وایي نه دې ته کتلي دي چې دا خو ټوله معاشره دا قصه کوي نو اوس که ټوله معاشره ګناه کوي نو زه به بې غلی کېږم ځکه چې ټوله معاشره یې کوي زه به دې معاشرې ته ویم چې ستاسو دا کار غلط دی بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي فاذا رأیتم منها شیئا کله چې تاسو د نور او یا د سپوږمۍ څه توروالی وینئ که نه فصلوا نو مونځ کوئ امر دی مونځ کوئ ودعو او دعاګانې غواړئ د کم وخته پورې حتی ینکشف ما بکم تر دې چې کومه سخته الله په تاسو راوستې ده کومه مسلې راوستې ده چې دا ختمه شي یعنی د نور د سپینېدو پورې د سپوږمۍ د سپینېدو پورې تاسو مونځونه کوئ او دعاګانې غواړئ مسلې به نور هم بیانو د دې نه بعد چې کوم حدیث ته دا ذکر کوو بیا به ته د منځه د طریقه او دعاګانې په څه طریقه دي خطبه څه مسله ده دا به ټوله ته بیانو انشاءالله د هغې نه بعد حدیث راوړی د عایشه رضی الله عنها وی خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی څو پیري یو پیر فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم بالناس نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کو خلکو له امامتي ورکړه د عربو مسله نه ده چې عربي کوي دا مسله د چا ده د رسول صلی الله علیه وسلم فاطال القيام نو ډېر اوږد قیام یې وکړو دا مونځ به انشاءالله زما امید دی تاسو کې یو بعضو کسانو کړی ټول خو نه بعضو دا د افسوس خبره چې به دومره کسانو کې د شمار کسانو وي چې موږ کړی دی نو ته چې کله په منځه ودرېد الله اکبر استفتاح دی وي سبحانک اللهم بیا به هغې په سوره فاتحه بیا اوږد تلاوت رسول الله وسلم کړی دی اوږد تلاوت فاطال القيام ثم ركع بیا رکوع له فاطال الركوع نو اوږده رکوع یې وکړه ښه اوږده رکوع ثم قام بیا راپاڅېدو سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد ذکر چې دی وي نو بیا یې قیام وکړو نو دلته اوس بیا سوره فاتحه ووایي یو پر سوره فاتحه وویلی شو اوس بیا سوره فاتحه ووایي فاطال القيام نو دې کې هم اوږد قرات وکړو وهو دون القيام الاول خو د اولني قیام نه لږ راکمو اولنی قیام ډېر اوږد و ورپسې د دویم قیام چې همدغه رکعت کې دی هغه د هغې نه لږ راکم که درس ته توجه ورکړي نو ښه به ښه ثم رکع بیا رکوع له لاړ فاطال الرکوع نو هغه رکوع ډېره اوږده وکړه وهو دون الركوع الاول خو د اولنی رکوع نه لنډه وه بیا د هغې نه راپاڅېدو ثم سجد بیا سجدې له لاړ نو ګورې یو رکعت کې څو رکوګانې شوې دوه
او سوره فاتحه څو پیرې ویلی شوه؟ 2 پیرې. ثم سجد، بیا سجدې لاړ. فاطال السجود، نو سجدې سمه اوږده کړه. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، په دویم رکعت کې هم هغه شان چل وکړو کومې چې په اولني رکعت کې کړه. د سجدې چې ولګوله دې نه راپاسېد، بیا دویمه سجده به ولګي، هغه به هم ښه اوږده ولګي، خو چې د اولني نه لنډی. بیا به پاسه قیام ته سوره فاتحه به ووایي، بیا به قرات وکړي ښه اوږد، خو چې د هغه اولني نه د تېر شوي نه لنډي. بیا به رکوع وکړي ښه اوږده رکوع، بیا به راپاسېد، بیا به قیام وکړي سوره فاتحه او تلاوت چې د تېر شوي نه لنډي، بیا رکوع، بیا 2 سجدې، بیا سلام ګرځول. نو څو رکعته شو؟ د 2 رکعته لمونځ دی، 2 نه زیات دا نه کېږي، دا 2 رکعته دی بس. څو رکوعګانې شوې؟ 4. او څو سجدې؟ 4. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې وکړو، ثم انصرف، بیا سلام وګرځو. وقد تجلت الشمس، او نور سپین شوی. و سوچ کوي چې دا به څومره اوږد لمونځ کړی، څومره اوږد لمونځ به یې کړی. تر دې چې روایت کړی اسماء رضی الله عنها وایي په ما بېهوشي راغلې وه، دومره اوږد لمونځ یې کړی. دا د الله د هیرې لمونځ دی. فخطب الناس، نو خطبه یې وکړه. د دې نه دا مسله ثابته شوه چې خطبه د دې 2 رکعاتو نه بعد کول مستحب دي، سنت طریقه ده. یعنې که ونه کې څه ګناه پکې نشته، خو غوره طریقه څه ده چې خطبه وشي. او دا یوه خطبه ده، 2 نه دي جمعې په شان، یوه خطبه ده بس. او دا ولې دا خطبه دلته ده؟ ځکه چې ډېر مناسب مقام دی. پکار دی چې دلته یو نصیحت وشي دې خلکو ته. مونځ موږ وکړو والصبر، مختصر نصیحت پکار دی. ولې نن دا نور تور شوی، ولې سپوږمۍ توره شوې، او که داسې وشي نو موږ له څه کول پکار دي؟ دغه شان خلکو له ترغیب ورکول چې الله ته واپس شئ، توبه وباسئ، منځونه کوئ، دعاګانې غواړئ، استغفار، لکه رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي، وایي استغفار، بخښنه غواړئ، منځونه کوئ، دعاګانې کوئ، صدقې وکئ. نو دلته له تقریر د دې دپاره دی. او سبحان الله، کیدای شي بعض مولیان صاحبان زما په دې خبره خفه شي که ورته ورسېده. زمونږ د بعض مولیان حضرات ډېر احترام سره دا خبره کوم، په دې نقطه پورې نه دي رسېدلي چې ولې په دې شریعت کې د تقریر دی او خطبه ده او د خلکو ته وعظ او نصیحت دی، دا آخر ولې دی؟ نو 2 قسمه سوچونه دي. یو سوچ دا دی چې دا سراسر غلط دی، چې زه چې کوم تقریر کوم، خطبه کوم، زه په دې باندې خپله خېټه ساتم، دا مزدوري ده. لکه څنګه چې دنیا والا دنیا کې لګیا دي مزدوریانې کوي، زه دا مزدوري کوم. نو هېڅ کار مې د خلکو سره نشتی، نه د خلکو د حالاتو سره، خو بس زه راځم او خپل کار کوم او ځم. دویم سوچ هغه دا دی، او دا صحیح سوچ دی، چې دا تقریرونه، دا خطبې، دا درسونه، دا بیانونه د دې دپاره دي چې د امت اصلاح وشي. رزق زما د الله په لاس کې دی، که پراخه رزق مې په نصیب کې ورا به شي، که نه به میلاوي. خو اصل مقصد د خلکو ته وعظ او نصیحت دی. چې وعظ او نصیحت شو، نو اوس به موږ د خلکو حالاتو ته ګورو. ځکه چې هلته دا سړی وایي زه دا خلک پوه کول غواړم. نو پوه کول اوس مثال کې یو کس دی، دغه نوم محمد دی، او محمد په یو ځای کې خطیب شو، خطبه کوي، او دی ډېر خیرخوا دی د دې خلکو. نو اوس به دی د دې کلي د خلکو باندې نظر واچوي چې په دوی کې کومې غلطیانې دي. په دې کلي کې د سود رواج عام دی، نو دی به په دې مسله رد کوي. په قبرونو کې ناروا کارونه کېږي، دی به په دې رد کوي. په غم خادیانو کې بعض ناروا کارونه کېږي، دی به د دې اصلاح کوي په ښه طریقې سره. په دې کلي کې، په دې معاشره کې چې کوم ښه کارونه دي، په هغې باندې به د خلکو له شاباشۍ ورکړي او تیزي به ورله پرې ورکړي چې او داسې طریقه ستاسو صحیح ده. بیا به دې موسم ته ګوري، لکه اوس موسم د رمضان را روان دی، روجې میاشت را روانه، نو دی به د هغې نه میاشت مخکې، هفته مخکې، 2 هفتې مخکې مسلې د رمضان شروع کړي چې دا خلک په دې مسلو پوه شي او د عبادت په رڼا کې وکړي.
چې ختم شو اختر را روان دی د اختر مسلې خلکو ته بیان کړ بیا چې هغه ختم شو 2 میاشتې بعد لوی اختر را روان دی د لوی اختر مسلې بیان کړي پای کې غټ عبادت قرباني کیږي د هغې مسلې هم بیان کړي حج پکې هم دی نو د حج وضاحت یې وکړو دغه شان په امت باندې یو حادثه راغله دی به دغه حادثې متعلق خلکو ته بیان وکړي سم خیال دی چې داسې عالم د سره په کلي کې او په معاشره کې د الله اوچت نعمت نه دی دا معاشره به پوه نه شي بیا کوتاهیانې به ترې وشي یو سړی دی چې هدایت په خپله نه غواړي هغه ته که ته یو زر علما را جمع کړي خو د هغه په نصیب کې هدایت نشته علماو له پکار ده واعظینو له پکار ده چې د موقع مناسب خبرې وشي لکه اوس ګوره دلته رسول الله وسلم تقریر کوي نو تقریر یې داسې وکړو چې هغه مناسب دی د څه سره د وخت سره چې نوره او سپوږمۍ ولې تورېږي دا الله موږ یری نو څه کول پکار دي دا وکړئ دا وکړئ دا وکړئ نو په دې کې دا تقریر او یا خطبه او تقریر یو شی دی دلته دا خطبه کول ولې دي د دې دپاره داسې خانه پوري نه ده چې زه بس هسې ودرېدم او تقریر مې وکړو چې خلک وایي چې او تقریر نن شوی دی نه زه چې د تقریر کوم ولې کوم څه چل شوی دی او درېیمه ډېر اهمه خبره او چاته یې کوم چاته یې کوم څه فایده ده چې زه دا معلومات وکړم چې زه د تقریر چاته کوم نو ما ته به څه فایده ورسي څه چل به وشي نو زه ولې معلومات کوم چې چاته یې کوم بیا خو دې معلوماتو ته ضرورت نشته خو خپل تقریر به کوم یاره څه سادهګان یې ټول وایي چې خلک پوه شي دی خو لګیا دی خلک پوه کوي نو د الله نه پې اجر غواړي خو ولې دا معلومات کوي چې زه چاته کوم د دې فایده دا ده چې زه چاته خبره کوم چې زه د هغوی د حالاتو مطابق د هغوی د علم مطابق هغوی ته خبره وکړم ورسېدی به که نه زه اوس لاړم یونیورسټۍ کې زما مثال کې زما یونیورسټۍ کې لیکچري دي زه یونیورسټۍ کې درس ورکوم نو دا ما ته پته دی چې زه یې چاته کوم د هغوی علم څومره دی د هغوی ذهن څنګه دی هغوی په څومره اوبو کې دي نو هغوی ته زما انداز د بیان جدایي بیا چې زه جومات کې کله درس کوم نو زه اندازه ولګوم چې دې کې چې کوم خلک کیني د څومره علم والا دي دا کم سوچ والا دي بیا د دوی مطابق دوی ته خبره کوم اوس به ورسېدی که نه نو ستاسو ټول جوابونه چې دی څه وو ټول څه وو صحیح نه وو که غلط وو غلط ټکی نه وي وی ټول جوابونه صحیح نه وو خو غلط به نه وی نو چې صحیح نه شو نو څه شو غلط شو عالم له پکار دی چې دې اندازه ولګي چې ما ته څوک ناست دي اوس که ته بالفرض یو عام سړي ته تقریر کوې او علمي مسلې دې شروع کړي دي جوړې اپې نه پوهېږي یا ستا مخې ته تکړه علما ناست دي او تکړه شاګردان د دین ناست دي او د علم او ته هغوی ته د عوامو په شان مسلې بیانې نو هغوی ته نه فایده نه لري ته ښځو ته نصیحت کې ته درس کې تا ته پته ولګي چې او زنانه هم راغلي دي او هغوی ته نصیحت کې نو ته به د هغوی داسې نصیحت به هغوی ته وکړي چې هغوی سره مناسب وي سړو ته به داسې نصیحت وکړي سړو سره مناسب وي ځوانانو ته به داسې نصیحت وکړي چې ځوانانو سره مناسب وي او چې ټول درته ناسي نو بیا کوشش کوه چې هر یو ستا په دې خبره ورسي او دا ډېر ګران کار دی د علماو دا کار ډېر ګران کار دی بعضو ته مصیب دا ښکاري چې کرسۍ باندې کښېنه او ایسي لګېدلی د یو کس کور کې 3 بچي او دی سر ټکۍ را ټکۍ یاره وایي دوی نه پوهېږي او ټوټل څو دي 3 بچي
او یو سړی لګیا دی ټول امت پوه کوي، ټوله معاشره پوه کوي، ټول قوم پوه کوي، او پای کې سپین ږیري هم دي، ځوانان هم دي، بیماران هم دي، غریبانان هم دي، مالدار هم دي، ښځې هم دي، سړي هم دي، او دې دا ټول پوه کوي. دا ګران کار دی، ځکه الله دوی له اجر هم ډېر ورکوي. الغرض عالم له پکار ده چې د وخت مطابق خبره وکړي او د خلکو د حالاتو مطابق خبره وکړي. ورسېدی به زه یو پیر زموږ یو ملګري درس کوو، هغه عام درس و عام نصیحت و، نو زما د هغه سره څه کار و، زه ورغلم د هغه خواله، بیا ورته ما انتظار وکړو، د هغه درس روان و، نو زه هم دې درس کې کېناستم، نو هغه د ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې خبره کوله، سوره فاتحه کې. نو هغې وایي چې دلته تقدیم د ما حقه تأخیر شوی او تأخیر د ما حقه تقدیم شوی او فائدې حسر راووتو. یارم دی بیا چې درس ختم شو، زه ورسره ګاډي کې ناست وم، ګپ شپ لګوم، ما شیخ صاحب ستا څه خیال دی، ستا په دې جمله به دا خلک پوه شي؟ مسله خو تا صحیح بیان کړه، تقدیم د ما حقه تأخیر، تأخیر د ما حقه تقدیم، فائدې حسر راووتو، په دې به دوی پوه شي؟ دوی څنګه؟ نو ما دوی ته به دې څه خبره کړې چې دوی پرې لنډ پوه شي. تا به دوی ته ویلي چې ایاک نعبدو، خاص تا بندگی کوو. قانون دا دی عام داسې کېږي چې بندگی کوو موږ خاص تا، نو ولې دا مخکې شو چې خاص تا بندگی کوو؟ نو دا د دې لپاره مطلب دا شو چې خاص تا بندگی کوو، ستا نه علاوه د بل چا نه کوو. داسې به درته ویلی پوه شي. نو ته به خلکو ته ګورې، حالاتو ته به ګورې او د هغې مطابق به خبره کوې. رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه، فحمد الله واثنى علیه، نو حمد یې ووایي، ثنا یې ووایي. ثم قال بیا ووایي ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، نور او سپوږمۍ د الله د قدرت په نښو کې څو نښې دي؟ دوه نښې دي که درې؟ دوه. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته، دا نه د چا د مرګ د لاسه تورېږي نه د چا د ژوند د لاسه تورېږي. فاذا رأيتم ذلك، نو کله چې تاسو دغه څه وینئ، څه وینئ؟ نور او سپوږمۍ وینئ چې تور شي، فادعوا الله، نو دعاګانې ډېرې غواړئ، وکبروا، او د الله لویي بیانوئ، وصلوا، او مونځ کوئ، وتصدقوا، او صدقه ورکوئ. څو کارونه ذکر شو؟ حجاز صاحب څو دي؟ کم کم؟ دعاګانې، تکبیر، مونځ، صدقه. ګوره دین عامه او فایده راووته، هر کله چې سخت راشي د الله بندګۍ ته واپس کېږه. د عامه فایده راووته چې کله هم سخت راغله، عذاب راغی، نو واپس شه چاته؟ الله ته. ثم قال بیا دا ووایي، دې خبرې ته غوږ کېږدئ. دی په دغه تقریر کې خطبه کې ناشنا خبره وکړه، وی یا امت محمد، ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته، والله ما من احد اغیر من الله، د الله نه ګورې څوک غیرتي نشته ښه، ان یزني عبده او تزني امته، چې د یو کس سره غلام مری چې ورته موږ وایو، او وینځه ورسره یي، او د ده د غلام راولګي، د ده د وینځه راولګي، زنا وکړي، د سید او د مشر له به قار ورځي که نه؟ غیرت به پکې نه راځي؟ نو چې په دې مخلوق کې په دې غیرت راځي، نو یا الله لم ډېر غیرت ورځي په دې چې د هغه بنده راولګي او زنا وکړي. حالانکې د غلام او وینځه چې کوم د دې بنده سره دي، خو هغه هم بنده دی، دا هم بندګان دي، خو هغه په دې خبره ولا غیرت ورځي، دا خبره هغه نه مني چې زما غلام دي، زما وینځې دي، او هغه دې زناګانې کوي، دا نه مني. دغه شان الله دا نه مني، هغه غیرتي ذات دا نه مني چې زما بندگان دي فحاشیانې کوي. په کولو دپاره بل مثال واله، اوس موږ د کورونو مشران یو، مثال یو سړی د کور مشر دی، دی دا خوښوي چې د د کور په دې افرادو کې څوک زنا وکړي، نه خوښوي، د غیرت د لاسه، الا دا چې دیوسي
دیوث په عربي کې دیوث موږ ته دوس وایو والعیاذ بالله یو سړی دیوث دی دی نه خفه کېږي هلته خو غیرت ختم دی خو چې غیرتي هغه په دې راضي دی چې د ده په دې کور کې د فحاشي وشي نه مني هغه دا نو بیا الله خو د ټولو نه زیات غیرتي دی نو الله هم دا نه مني چې د هغه بندګان د فحاشیانې وکړي اوس پې پوه شوئ که نه سوال ولې په دې کې رسول الله وسلم دا خبره کوي یعنی ګناهونه مه کوئ د ګناهونو د لاسه به د باندې عذابونه راشي او په ګناهونو کې یو لویه ګناه څه ده زنا فحاشي والعیاذ بالله نن سبا ډېره عامه شوې ده ډېره عامه شوې ده او یو نصیحت ته وکړم زه هر وخت پکې د مسافرو ته څه نه څه نصیحت کوم او د لږ ساعت مخکې ما دا د عالم او د خطیب دا کار دی چې دی به د خلکو حالاتو ته ګوري نن سبا دا قصې په دې خلکو کې هم بعضو کې راغلي دي که چې انټرنیټ عام شوی دی د کور نه لرې دی او بیا چې مزدوري نه فارغ کم سړی چې فارغه ناسي که نه نو ډېر لږ پکې چې هغه سیده پاتې شي نو چې سړی فارغ وي او دینداري پکې نه وي نو څه نه څه ورانۍ به کوي لږ چې فارغ دی نو دا انټرنیټ یې دې موبایل او دې ټیک ټاک او هڅه به یې کړې ده او که څوک وایي چې نه 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 هغه باسې نور پټولي په ګوته باندې د الله نه ویېرېږئ هر قسمه فحاشي چې د هغه د سترګو ده د ژبې ده د لاسونو ده د خپې ده د عورت ده د دې نه ځان لرې ساتئ ځان پاک ساتئ او چې ځان پاک ساتي رب العالمین به درله برکتي رزق درکوي او چې ځان پاک ساتي رب العالمین بس تا بیبي پاکه ساتي چې ته ځان پاک ساتي را روان نسل او بچي به دې پاکي چې ته ځان پاک ساتي کور او معاشره قوم او کیله به ټول پاکي نو فحاشي نن سبا ولې ډېره شوې ده کټه وجه دا ده چې کول یې اسان شوي دي کول یې اسان شوي دي الله دې ته موږ وساتي بيو يا أمة محمد أيد محمد صلى الله عليه وسلم أمتا والله لو تعلمون ما أعلم زما دي بالله قسمي كمي خبري چي ما تمالومي دي كذا تاسو تمالومي ويكنا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا تاسو بلک خاندلي ودير بمجرلي خو شرط سدي كتاسو تدك خبري معلومي كمي چوي ما تمالومي دي دا خو واضح ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېرې داسې خبرې معلومې چې امت ته نه دي معلوم معراج ته نه صرف په دې منځ کې بل روایت کې راځي چې رسول الله وسلم په دې تقریر کې ووایي دې ځای کې دا ما چې مونځ کوو رب العالمین ما ته جنت وموښو ما ته جهنم وموښو په دغه منځ کې ورته ښوولی او ځکه یو حدیث کې راځي چې رسول الله وسلم داسې مخکې شو داسې صحابه کرامو ته یا رسول الله تاسو یو قدم مخکې شوئ بیا شاته شوئ منځ کې ولي وایي جنت مې ولیدو او د جنت انګور مې ولیدو اراده مې وکړه چې یو غونچک ترې رالم او که ما راغستی وی تاسو به د قیامته پورې خوړی او ختم شوی به دی او وی جهنم مې ولیدو او اکثر مې پکې زنانه ولیدې تپوس وشي یا رسول الله ولې وی ځکه چې احسان د خاوندانو نه مني او خیرې ډېرې کوي لعن تعن ډېر کوي او دا موږ لیدلي دا رسول الله وسلم ته وی که دا خبرې تاسو ته معلومې وې تاسو به خنداګانې لږې کړې وې جړاګانې به هم ډېرې کړې وې نو د دې نه یو بله مسله راووته ګوره ډېره خوندوره څومره چې سړی د دین په حقیقت پوهې او په دین پوهې دومره د ده خنداګانې د جړا په مقابله کې لګي او جړا یې ډېرې او چې کله دې یو سړی ولیدو چې د هغه څلېرویشت ګنټې قهقهې دي او د هغه لطیفي دی او د هغه ډکوسلي دی او د هغه مذاق دی پوه شي چې دا سړی په دین نه دی پوه وفي لفظ په بل روایت کې راځي دا بل روایت په الفاظو کې راځي فاستکمل 4 رکعات و 4 سجدات نو 4 رکوګانې وکړي او 4 سجدې وکړي دې حدیثونه دا مسله راووته چې نور او سپوږمۍ تور شي نو لمونځ کول پکار دي
او په دې رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی ورسره دا مسله یاده کوي دلته خو نور تور شوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې که سپوږمۍ تورې شي نو هم دقه طریقه ده طریقې هم دقه ده د ټولو نه غوره طریقه دا چې دا مونځ د جمعې سره وشي پکار دی چې دا مونځ د جمعې سره وشي خو که څوک په سفر رواني ځان له او د سپوږمۍ ته وګوري توره شوی نور ته وګوري تور شوی نو دې ځان له مونځ کولی شي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم عام امر کړی دی مونځ وکړي څنګه به یې کوي دقه شان به یې کوي کومه طریقه چې ذکر شو دغه شان زنانې په کورونو کې هم کولی شي او زنانې په جومات کې هم کولی شي د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو کړی د صحابه کرامو بیبیانې جومات ته راغلي وي په هغه ورځ نو زنانې په جومات کې د جمعې سره هم کولی شي او ځان له کور کې هم کولی شي امام بخاری په خپل کتاب کې باب تړلی دی باب صلاة الرجال مع النساء في الكسوف د زنانو مونځ د سړو د جمعې سره د کسوف په حالاتو کې بیا پکې دا دلیل راوړی چې زنانه جومات ته تللی شي د کسوف د مانځه دپاره موږ وایو زموږ ډېر سړو ته پته نشته نو پاتې لا څه پاتې زنانه موږ کې ډېرو نه دی کړی د افسوس خبره یو خو سړي سره موقع نه کار کې دی بل څه مسله ده بله مسله خو چې سړی کور کې پروت و د جومات اواز اوري چې یاره مونځ شروع دی ولې ځکه چې نور تور شوی دی یا سپوږمۍ توره شوې ده او دی بیا هم نه راځي د زړه سخت زړه دی پکار دی چې دی راشي د الله نه ویري د منځه طریقه دغه ذکر شوه بعضو روایتونو کې داسې راځي چې 3 رکوګانې په یو رکعت کې 3 بعضو کې 4 راځي خو هغه روایت د سند په لحاظ سره دې ته نه رسي نو راجح طریقه او مضبوط روایت دی کې دقه دی چې په یو رکعت کې 100 رکوګانې 2 رکوګانې بله مسله چې کله نور او سپوږمۍ تور شي نو ذکر به کې دعاګانې به غواړي تکبیر به وي استغفار به کې استغفار بخښنې غوښتو ته وي او حدیث کې راځي ابو موسی اشعري رضی الله عنه روایت ته رسول الله سلام وی فافزعوا الى ذکر الله چې کله دې وشي نو تعدي کوئ د الله یاد ته ودعائه د الله نه دعاګانې غواړي واستغفاره او استغفار غواړي استغفار کوئ او اسماء رضی الله عنها روایت ته هغوی كنا نؤمر بالعتق في الكسوف چې موږ کله چې نور تور شو رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړو چې غلامان پکې آزاد کړي غلامان پکې څه کوي آزاد کړي دا هم صدقه ده غلامان آزاد کړي قیدیان آزاد کړي چې الله رب العزت د عذاب زموږ نه لرېږي بله مسله په دې کې به قرت په جهر سره کېږي که په پټه نو قرت به په جهر سره کېږي د عائشہ رضی الله عنها روایت ته صحیح بخاری سے مسلم کی دے وی ان النبی صلی الله علیه وسلم جهر فی صلاة الکسوف بقراءته رسول الله وسلم چې کله د کسوف مونځ کوو نو قرات څنګه کړو په جهر سره کړو بله مسله دا ډیره اهمه مسله ده کته امام په دویم رکوع کې راګیر کو نو رکعت راګیر کو کنه دا اوس اهمه مسله ده لکه ته چې عام منځونو کې راشي جمعات ته او امام په رکوع کې ته په رکوع کې راګیر کو رکوع دې را لاندې کړه نو رکعت دې را لاندې کو خو دلته خو څو رکوعګانې دي دوی دي نو اوس به څه کوو نو جواب دا یاد کړئ اولنی رکوع رکن دی اولنی رکوع د مونځ څه دی رکن دی دا دویمه رکوع سنت ده نو سنت رکوع چې راګیره کې په دې سره رکعت نه راګیرېږي د سنت رکوع چې راګیره کې دې سره رکعت نه راګیرېږي نو په کومې رکوع سره رکعت راګیرېږي اولنی رکوع سره ته رالې جومات ته امام په منځه ولاړ دی دویم رکوع دې راګیره کړه موږ وایو د سره مونځ وکړه چې کله سلام وګرځېدو ته پاسه بل رکعت وکړه ورسېدې په دې مسله باندې که نه یو دا مسله ورسره هم ذکر کوي یاده کوي عفوا چې صلاة الکسوف یو پیر کېږي دو پیرې نه دی چېرې ته مونځ وکړو بیا خلکو ولیدو چې یاره لا سپوږمۍ خو لا توره ده توروالی پکې شتي بیا کوو نه صرف یو پیر به کوي او دا اوږد ولې کېږي چې ته اوږد که نو دغه ټیم کې به دا توروالی
ختم شوی. د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابو موسی اشعري رضی الله عنه حدیث ته، او د آخرنی حدیث ته دې باب کې وی خسفت الشمس على زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله وسلم په زمانه کې نور تور شوی. فقام فزعا ډېر یرې سره پاڅېدو. یخشى ان تكون الساعه یریدو چې داسې نه قیامت راشي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. خو دلته یو سوال زړه ته راځي چې څنګه پیغمبر یریدو چې قیامت به راشي، او د قیامت هغه نښې خو لا راښکارې شوي نه دي. د قیامت ډېرې نښې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي، نو هغه نښې خو لا راښکارې شوي نه دي، نو څنګه پیغمبر یریږي چې قیامت راغی؟ نو جواب د هغې واله یو کیدی شي دې وخته پورې رسول صلی الله علیه وسلم ته لا نښې نه وي ښوی شوي، د قیامت نښې ورته لا نه وي ښوی شوي، ځکه د هغه زړه کې دا یره راغله. دویم جواب یې دا دی چې قیامت راغی مطلب دا نه دی چې بس قیامت راورسېدو، مطلب دا چې د قیامت هغه راتګ را نږدې شو، نښې په ښکاره کېدو دي، دا یره یې وه. دریم جواب یې دا دی، دریم جواب او دا ډېر ښایسته جواب دی. کله داسې وشي که نه چې په سړي باندې سخته راشي نو بلې مسلې ته توجه لاړه نه شي. کله یو سړي باندې سخته راشي یره وایي که څو قیامت را روان دی. دلته دا خبره چې یېره شي چې یره د قیامت خو نور هم ډېرې ګټې نښې دي، هغه خو لا راښکاره شوي نه دي. او چا دا جواب کړی چې پیغمبر خو پخپله دا خبره نه ده کړې چې زه یېرېږم که څه قیامت راغی. دا د دې راوي ګومان دی، د دې صحابي ګومان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره د یرې سره پاڅېدو لکه چې بس قیامت را روان دی. نو دا خبره د چا ده؟ دا د دې راوي د پیغمبر خو دا نه دي ویلي. حتى أتى المسجد راغی جمعات ته فقام نو مونځ یې وکړو فصلى بأطول قیام ورکوع وسجود. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږد قیام وکړو، اوږدې رکوګانې وکړې، اوږدې سجدې وکړې. ما رأیته یفعله فی صلاة قط، ما چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره اوږد لمونځ نه دی لیدلی، نه دومره اوږدې رکوګانې ما لیدلي، نه دومره اوږدې سجدې. ثم قال نو بیا وویې ان هذه الآیات التي یرسلها الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته. دا نښې چې الله راښکاره کوي نو دا نه د چا د مرګ سره تعلق ساتي، نه د چا د ژوند سره، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. الله د دې لپاره رالیږي چې خپل بندگان پې یری. فاذا رأيتم منها شيئا، نو کله چې تاسو داسې څه وینئ فافزعوا الى ذکر الله ودعائه واستغفاره، نو تادي کوئ د الله ذکر ته، دعاګانو ته، او څه ته؟ او استغفار ته. دې سره چې دی دا اکثر مسلې د کسوف او د خسوف دا چې دی دا څه شوې، دا ختمې شوې. خلاصه دا شوه چې کله نور او سپوږمۍ تور شي نو څه کول پکار دي؟ مونځ، استغفار، دعاګانې، اذکار، صدقې، غلامان ازادول، قیدیان ازادول. یو حدیث کې داسې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو ان یتعودوا من عذاب القبر، الله پورې پناه ونیسئ د قبر د عذاب نه. مونځ یې څو رکعته دی؟ 2. قرات پکې په پټه دی که په جهر سره؟ په جهر سره. په هر رکعت کې څو رکوګانې دي؟ 2 رکوګانې. اولنی رکوع رکن دی، دویم رکوع سنت دی. سنت طریقه دا دی چې دا مونځ به اوږد که لنډ به؟ اوږد به. او اولنی رکعت به د دویم نه اوږد، دویم به لنډ. د دې دپاره اذان او اقامت نشتی. اعلان به کېږي الصلاة جامعه، مونځ د جمع سره دی. غوره طریقه دا دی چې د جمع سره وشي او په جومات کې وشي. زنانې هم په جومات کې کولی شي او ځان یې په کور کې هم کولی شي. سنت طریقه دا دی چې دې نه بعد خطبه وشي. خطبه څومره خطبه وشي؟ 2 که یوه. ورسره دا یاده کوي دا په مکروه وخت کې هم دا مونځ کېږي. لکه اوس ګوره نفلي مونځ، عام نفلي چې سبب یې نه وي، هغه ته د مازدیګر نه بعد والا د نور د ډوبېدو پورې نشي کولی. صحیح ده که نه؟ اوس نور تندر ونیو 4:30 بجې، مازدیګر نه بعد 4 بجې، 4 یا 4:30، او دا هغه وخت دی چې دې کې مونځ منع دی نفلي، خو ته دا مونځ کولی شي.
ولې ځکه چې د دې سبب موجود دی، د دې وجه هغه شته. مونځ شروع کېږي کله چې کله نور تور شي، ختمیږي د کم وخته پورې اوږد کا د دې توروالي د ختمېدو پورې. او که چېرته تا مونځ ختم کو او توروالی لا شتي نو دا مونځ بیا به نه کې، به دعاګانې ځان له غواړه، استغفار کوه، صدقې ورکوه، بخښنې د الله نه غواړه، الله ته توبه وباسه، رجوع وکړه الله ته چې د توروالی ختم شي. انشاءالله را روان درس کې به د استسقا د مانځه مسلې ذکر کوو چې باران نه کېږي، د هغې دپاره چې کوم مونځ کېږي هغه څنګه الله رب العزت چې موږ پوه کړي په دین باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.